بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، د څلورم ټولګي د ریاضي مضمون دوهم درس ته ښه راغلاست. په لومړي درس کې موږ لومړی لوست تر یوې برخې پورې لوستلی وه. تر دغې برخې پورې، تر دغه سواله پورې موږ حل کړي وو. اوس راځو د لومړي لوست پاتې برخه لولو. دلته یو څو پوښتنې نورې مطرح شوې. زه غواړم چې دغه تاسو ته حل کړم. تاسو ښه ورته متوجه اوسئ. پوښتنه کې وایي د لاندینیو عددونو رقمونه په راکړل شوو جدولونو کې ولیکئ. دلته موږ ته یو عدد راکړی. تاسو یې ګورئ. دغه عدد د حروفو په شکل یې لیکلی دی. 27,921. دغه تاسو پوهېږئ ګرانو زده کوونکو چې دا موږ باید یورې د عدد په شکل ولیکو. نو 27,921 څرنګه د عدد په شکل لیکو؟ تاسو ورته متوجه شئ. 27,921. کله چې دا د عدد په شکل ولیکو، اوس راځو د یویزو، لسیزو، سلیزو او په نورو مرتبو کې دغه عدد لیکو. تاسو ورته وګورئ. موږ په یویز کې لومړی عدد چې لرو هغه یو دی. نو یو رااخلو، د یویزو په مرتبه کې لیکو. دوهم تاسو وګورئ 2 دی. 2 د سلیزو په مرتبه کې لیکل کېږي. دریم ته وګورئ. دا به 2 ولیکو. دریم سلیزو مرتبه ده. سلیزو مرتبه کې 9 دي. د زریزو مرتبه کې هم 9 دي. او د لس زریزو په مرتبه کې څو دي؟ 2 دي. مخته بلې پوښتنې ته وګورئ. 1,800. 1,800 لومړی باید د عدد په شان ته ولیکو. 1,800. کله چې د عدد په شکل ولیکو، د تیرو پوښتنو په رقم یې اوس په مرتبو کې لیکو. تاسو ورته متوجه شئ. لومړی عدد چې یویز دی نو هغه 0 دی. په یویزو په مرتبه کې لیکو. لسیز هم 0 دی، لسیزو په مرتبه کې. او د سلیزو په مرتبه کې چې 8 دي، دا هم لیکو د سلیزو په مرتبه کې. د زریزو مرتبه تاسو وګورئ 1 دی کې. نو 1 رااخلو، د زریزو په مرتبه کې لیکو. لس زریز وګورئ 3 دي. لس زریز هم 3 هم د لس زریزو په مرتبه کې لیکو. بله پوښتنه ده 24,215. وګورئ چې زه د څرنګه د عدد په شان ته لیکم. 24,215. اوس راځو په مرتبو کې لیکو. 5 د یویز په مرتبه کې لیکم. دوهم عدد چې 1 دی د لسیزو په مرتبه کې. دریم عدد 2 دی د سلیزو په مرتبه کې لیکل کېږي. او څلورم عدد چې 4 دی د زریزو په مرتبه کې راځي. پنځم عدد چې 2 دی دا د لس زریزو په عدد کې په مرتبه کې لیکل کېږي. تاسو وګورئ چې دا عدد موږ څرنګه ویلی شو؟ 4,215. ومو کولی شوی چې په مرتبو کې ولیکو. تاسو دې ته متوجه شئ زده کوونکو. دلته موږ ته چارتونه راکړي دي. په دغه چارتو کې عددونه د توپونو په شکل په میلو کې ښودل شوي دي. دغه عددونه موږ څرنګه د عدد په شکل لیکلی شو. تاسو ورته وګورئ. په لومړۍ میله کې چې یویز ښیي، موږ څو عدد لرو، یعنې څو دانې توپونه دي. تاسو وګورئ. دا وشمېرئ. 1 2 3 4. نو موږ 4 لرو د یویزو په مرتبه کې. د لسیزو په مرتبه کې تاسو وګورئ څو دي. لسیزو په مرتبه کې 2 دي. سلیزو په مرتبه کې 1 دی. زریزو مرتبه کې 3 دي. د لس زریزو مرتبه کې تاسو ګورئ هیڅ هم نشته. نو دا 0 لیکو. او د سل زریزو مرتبه وګورئ 1 دی پکې. د بلې میلې ته راشئ. په د بلې میله کې یویز وګورئ 0 دی. لسیز وګورئ 1 دی. سلیز 3. زریز 0. لس زریز 2. سل زریز 1. نو ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې درس مو زده کړی وي. درس در سره تمرین کړئ.